د اوسنۍ افغان واکمنۍ د پوځ له لیکو څخه لسګونه ښځینه پولیسې د پوځي او عقیدوي زده کړو له بشپړولو وروسته فارغې شوې. دا چې دغه ښځینه پولیسې به هم له ځان سره محرم ولري او که نه، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د فراغت مراسم د اړوند چارواکو د روزنیز مرکز د استادانو او مسؤلانو په شتون کې ترسره شول، چې پکې د روزنې د بهیر ارزونه او د فارغانو ستاینه وشوه. چارواکو ویلي یادو ښځینه پولیسو د روزنې پر مهال مسلکي پوځي تمرینونه، د پولیسو دندیز اصول، انضباطي کړنلارې او د اسلامي عقیدې اړوند بنسټیز درسونه زده کړي دي. د هغوی په وینا دا زده کړې د دې لپاره برابرې شوې چې ښځینه پولیسې وکولی شي خپلې دندې د مسلکي معیارونو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې ترسره کړي. مسؤلانو زیاته کړې چې دا روزنیز پروګرام د امنیتي بنسټونو د ظرفیت لوړولو په موخه طرحه شوی او هڅه ده چې ښځینه پولیسې د ټولنې د اړتیاو مطابق په بېلابېلو برخو کې اغیزمن رول ولوبوي، په ځانګړي ډول هغو مواردو کې چې د ښځو او ماشومانو له قضیو سره تړاو لري. د چارواکو د معلوماتو له مخې په راتلونکي کې به ورته روزنیز پروګرامونه نور هم پراخ شي او د ښځینه پولیسو د مسلکي وړتیاو د لوړولو لپاره به عصري روزنیزې اسانتیاوې او دوامداره تعلیمي کورسونه هم برابر شي، تر څو امنیتي بنسټونه د وخت له غوښتنو سره سم پیاوړي پاتې شي. فارغو شوو ښځینه پولیسو هم ډاډ څرګند کړی چې خپلې دندې به په صداقت، ژمنتیا او مسلکیتوب ترسره وي. هغوی ویلي چې د قانون د پلي کېدو، د نظم د ساتنې او د ټولنې د خدمت په برخه کې به خپلې هڅې نه سپموي او د اسلامي ارزښتونو د درناوي ترڅنګ به د خلکو باور ترلاسولو ته کار کوي. خو تر اوسه روښانه نه ده چې د دغو ښځینه پولیسو په ماموریتونو کې به د ښځینه ډاکټرانو په څیر د محرم شتون تضمین شوی وي که نه. ځینې کارپوهان او خلک پوښتنه کوي چې که اسلام ښځینه ډاکټرانو ته د محرم د شتون سپارښتنه کوي، نو ولې د ښځینه پولیسو په فعالیتونو کې ورته تدابیر نه وي په پام کې نیول شوي، تر څو هغوی د خپلې دندې په بهیر کې د امنیت او دیني ارزښتونو په چوکاټ کې کار وکړي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.